وبخښئ یو دوه خبرې رانه کې ریکارډ سوي نه وې نټ مې ډاون څه یو خو محترم مشل صاحب ته زه وایم چې کوشش وکړه کرکټ نه ځان ډېر لرې کړه ځکه چې کرکټ کې چې کومې بدبختیانې تا راوستي دي رئیس جمهور اعتماد کړی او رئیس جمهور ته چې تا کوم غلط راپورونه ورکړي دي نو برای مهرباني کرکټ نه ځان سایډ ته کړه او خپل کار ته ادامه ورکړه خپل د سیاسي کیریر دې جوړ کړه کرکټ د تا د وس کار نه ده ځکه چې تا چې کوم کارونه وکړل په نړیوال جام کې نو کوشش وکړه چې ځان ډېر یو طرف ته کې کرکټ نه نو همدغه خبره ما تا ته خاص کر مشل صاحب ځکه چې تا رئیس جمهور چې کوم نظر ورکړی د کرکټ باره د خلکو باره کې نو زه به تا ته یو مشوره درکړم نو ځکه چې سفیر ډېر غټ پوسټ باندې او ځکه چې یو سړی چې تا ته مخامخ وایي چې زه په نړیوال جام کې د سره نه وم د په کپتانۍ کې نو ته بیا راځي د هغه په حق کې فیصله کوې ته باید هغه سړی محکمه کې په هغه سړي باندې ته باید هغه سړی باید تا په ډسپلن کمیټې ته مخامخ کړی خو تا ونه کړه ځکه تا ونه کړه چې تا ملګری و ته د ګروپ سره مشر وې او همدا خلک تا پسې ول ټویټونه هم تا پې وکړل کارونه هم تا پې وکړل هر څه تا پې وکړل رزلټ یې بیا چې و نن به تا ته معلوم شوی چې د اقتدار د کپتاني شوقي څوک ده نو بیا هم درته وایم کرکټ نه ډېر ځان لرې کړه ډېر شیان دي نو هغه شیان به زه بیا خپله میډیا کې زه اوس خو زه کرکټ نه څنګ ته شوم نو اوس به زه تاسو حقیقتونه ووایم نو زه به بیا وګورم تاسو کرکټ باندې څومره پوهېږي او په کرکټ کې څومره پوهه لرئ نو هغه بیا موږ ما او تا سره ګورو ځکه چې یو سړی چې تا ته مخامخ کینات کوي چې زه د سره په نړیوال جام کې نه وم نو تا به ورته ویلو چې دا ټیم خو یې ده نه و دا خو د افغانستان ټیم و او بیا رئیس جمهور ته چې تا کوم غلط راپور ورکړی ده دا هم یاد وساته چې زه هم رئیس جمهور ته یو ورځ کینم که نه به کینم ځکه دا د ما هم رئیس جمهور ده زه به بیا تا ته وایم چې مشل صاحب راځه اوس ما او تا سره معلومه کړو چې ته په کرکټ پوهېږې که زه په کرکټ پوهېږم تاسو کوم کارونه وکړل په نړیوال جام کې ستا کومې بدبختیانې کړې تاسو کوم ګروپینګ جوړ کړی په نړیوال جام کې تا به میټینګونه دوی سره کول تا هېڅ کله ما ته ونه چې دا څنګه کار ده تا ته ما ولې دا خلک پوهې کړه خو تا نه کول خو مننه دا خبره ما کوله